الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. او هغه کسان چې کفر کړی دی او د میش آیتونه دروغ ګڼلي دي دغه خلق د یور ولدي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. د ایمان خاوندان تو سه د الله تعالی هغه نعمت رو یاد کړئ چې په تو سه باندې شوی دی. کله چې څه خلق اراده وکړه چې تو سه تا خپل لوسینه درويشته کی نو هغه الله تعالی د هغه لوسینه د تو سه څخه بند کړل او د الله تعالی نه وویریږي او لازم ده چې مؤمنان خاص په الله تعالی باندې توکل وکړي. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. او یقینا الله تعالی د بنی اسرائیل نه پاخه واده وخسته وا او مش پدې کې دولستنه مشرون مقرر کړل او الله تعالی و فرمایل بشک زاد تو سه سرایم یقینا کچره تو سر منځ قائم وسوتای او زکات ادا کوي او زما پر رسولونه ایمان وروړای او تو سه د هغه مدد وکای او تو سه الله تعالی ته ډېر خوشاله کار ور کوي نو خامخا لازم من بزا تو سے څخه د تو سے گناهی نه ختم کا او خامخا لازمن با تو سے داس جنت نتا نه بوسا چې د هغه د لوند ویلې بهیږي نو چا چې پتو سے کې د دې نورسته کو پر وکا نو یقینا هغه د نه غي سیدل یار نه بل یار شو.